تازه خبر پاکستان ته طالبانو صبر تمام شو. سرحدي قماندان یې وایي اغزنتر ختموو او پر فرضي کرښه نظامي پوستې جوړوو. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په ختیځ کې د اسلامي امارات چارواکي وایي د کونړ په 4 ولسوالیو کې له ډیورنډ کرښې سره په صفري نقطه کې د افغان ځواکونو 22 پوستې جوړیږي. چارواکي د یادو پوستو له جوړېدو مخه پاکستان ته پر وخت د بریدونو ځواب ویل یادوي. دغه څرګندونې په ختیځ کې د اسلامي امارات پوځي چارواکو له ډیورنډ فرضي کرښې څخه د لیدنې پر مهال کړي دي. په ختیځ کې د لومړي سرحدي لوا قماندان مولوي ثناء الله سنگین کلید ته وویل له ډیورنډ کرښې سره په صفري نقطو کې د پوستو د جوړېدو پریکړه کړې او د ځینو پوستو چارې عملاً هم پیل کړي دي. نوموړي کونړ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې ناړۍ د انګام، شلتن، مرورې او اسمار ولسوالیو څخه لیدنه هم کړې ده او ویلي دي په یاد ولسوالیو کې هغه مهمې نقطې هم مشخص کړي چې د غرونو په لوړه سطحه موقعیت لري او د توپچي د ځای په ځای کېدو لپاره مناسبې دي. قماندان مولوي ثناء الله سنگین وایي د کونړ په 4 ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې ولسوالۍ لکه ناړۍ، د انګام، شلتن، مرورې او اسمار دي، هلته د افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړیږي او د دغو پوستو د جوړېدو هدف دا دی چې تر څو موږ وکولی شو پر وخت پاکستان ته په خپل د هر برید ځواب ورکړو او لا هڅه کوو چې پر دغه کرښه شته ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا کړو. د اسلامي امارات پوځي چارواکي وایي د رهبرۍ له لوري ورته سپارښتنه شوې چې د پاکستان د توغندیز بریدو په مقابل کې د له ډیورنډ کرښې سره له نږدو سیمو لیدنه وکړي او د خلکو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات ترسره کړي. د سرحدي ځواکونو قماندان پر ډیورنډ کرښه د تیر شوي اغزنته له امله د کرښې د دواړو خواوو ته د پرتو قومونو ستونزه مني او ډاډ ورکوي چې یاده ستونزه وخت په تیریدو سره حل شي. قماندان مولوي ثناء الله سنگین وایي د طالبانو اوسنی نظام ژمن دی چې پاکستان ته په اجازه ورنکړي چې بیا رامخکې شي او که چیرې دا کار وکړي نو له سخت غبرګون سره به مخ شي او هم مخ شوی دی. د دوی د بریدونو په مقابل کې هم موږ د توپچي بریدونو په واسطه ځواب ورکړی او هم د پاکستان له لوري چې پر ډیورنډ کرښه کوم اغزن تار تیر شوی له امله یې د کرښې دواړو خواو ته پراته قومونه سره بیل شوي او د دوی ترمنځ یو دیوال رامنځته کړی دی. نو خلکو ته ډاډ ورکوو چې د قومونو په مرسته به دا تار له خیر ټولیږي او نور به د کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ فاصلې نه رامنځته کیږي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.